السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم د خوب را پاسېدو ډایرک په ډایرک سوال له د انیب نه ها په خدای مې د قسم چې ډایرک سوال له ما او ته مخکې نه دی ویل نو پلانینګ دی هاني پته چې ما راوسته کنه نو ته ما بے عزت زه ته بولای نه شکر الحمدلله چې لکه مثال په تور ستاسو په کې چاله انجا کړلا یا مثال په تور تمام مریض له بولای یا می د باندې چندره ټوله کړلا یا می مثال په تور زما سره چاله انجا یو ما غزه تور مخه مخ کړی او بے عزت کړی می د سمې کړلی نه زندګۍ کې دې داسې نه دي کړی والله ورونو پښتنو د دې خبرې سوال ما ولې وکړو دا کلوانجی دلې آرامیان چې مونږ ته وای کنه چې دا کنزل مار دی او دا دسی دی زما 15 میاشتې په ریاض کې شوې خو د دې بې غیرته خوالل چې مونږ رالو راځي مریض دی هرو مونږ میلمانه یو ته مونږ په مریض باندې ولې بې عزت کې راځي پلانکی زه ته راځي پلانکی په بې عزتو باندې مخ کړو 15 میاشتې پکې وته چې د سو پورې مونږ د دمل اتړو مونږ د دمرګریو مشکل نه و چې کله منګه په حق کې د اختلافاتو کو چې پردی خزه راوستي چې لکه را کار دی غلط دی نو بیا دا کنزل مار دی ګورس پکا کله درون سړی خواله لاړې د مال دولت سره سړی نه درنیږي عزت دا د مال دولت سره نه دی او د عزتدار سړی خواله لاړې دا بدمان دی مالګو مرچکه خوري خو په عزت کې بری ساتي او چې تاسو به شان دي د بغیرت خواله لاړ شي کنه نو که تاسو په غوخه او چرګان او ګډانو خوري کنه خو هغه ته بیا وباسئ جامې ته وباسئ خور او مور په خلکو کنځئ بې عزته کوئ 1 نمبر حرامیانې په پردو بچو باندې خپلې لارې صفا کوئ او دا تا چې ما ته کم سوچ کو زما بچیه د ملک عبدالله په وخت کې زما سه 21 کار کاو د ملک عبدالله په وخت کې زما په خمیس کې 2,77,000 ریال بندي د 1,40,000 ریال میالته کار بندي پاور بای پاور جیمز گاډه می د خپل کاروبار د پاره ولاړ لیکلونجی زه چې پریاس کې ناستم زما د په خانه کعبه قسمی 3 ورځې راغلم خو چې دا تاسو را سره می توبونه وکړه ما چې یو می نه به زته کړه او یو له می غوټه نه ماته کړنو نظم وس می میدان موګټو وس د خپل کلی علاقې د ریتم راغلم پریاس کې د خپل تحصیلي واړی په دیره کې هم سیدا او په غون سعودي عرب کې بغرزم پریاس کې مې تم خد استلو مې ټکواو او په غون سعودي عرب کې بازار تڼۍ ګرځم او تاسو په شان د بغیرت خلکو سره چې څوک هم پلار یو ځکیږي پر رب کعبه مې د قسمی کا غیزت ویني د الله په امان